سلامونه وخت مو په خیر. زه عبدالرقیب سایل او تاسو ته د پژواک ملما په خبرونه کې هرکلی وایم. د اسلامي امارت په وړاندې کومې جدي ستونزې دي؟ د مخالفتونو مخنیوی څنګه کېدای شي او د ثبات لپاره طرحه څه ده؟ په دې او نور موضوعاتو په اړه د طالبانو له پخواني چارواکي سید محمد اکبر آغا سره خبرې کوم. آغا صاحب په خیر راغلی او مننه چې له پژواک سره خبرې کوئ. پیل له دې کوو چې اسلامي امارت په حکومتولۍ برخه کې څومره بریالی بولئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسې اوریدونکو ته وایي. زما فکر باندې که سړی واقعیت ته وګوري په افغانستان کې مخالفتونه درې څلوېښت کاله راغلي دي. دوه اشغال راغلي دي. هغه اشغال دواړه اشغالونه چې دي هغه مجاهدینو په شا تنبولي دي، د منځه یې وړي دي. خو البته خصوصا د اوسني حالاتو کې چې اسلامي امارت راغلی دي، اسلامي امارت زما په فکر باندې ډېرې لاسته راوړنې لري په دې باب باندې. که سړی وګوري اول دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده چې افغانستان د 45 ملکو تر اشغال لاندې و او یو طاقت قدرت د دنیا دلته راغلي و چې روسانو هم د دوی په مقابل کې څه نه سوی ولی، د اسیا نور مملکتونه هم د دوی په مقابل کې عاجزه وه، خو بیا هم هغه د ماته ورکول سو، هغه د دې ملکه وایستل سول. او دوهم که ګورو دلته خلا د قدرت راله و، د خلا د قدرت چې و هغه اسلامي امارت ډکه کړله او خپل حکومت یې دلته جوړ کړي و. او که ګورو بل دې ته وګورو چې په ټول افغانستان باندې سلطه په دا 43 کاله کې نه وه راغلې، حتی د خارجیانو سلطه هم په دا 43 کاله کې نه وه راغلې، خو اسلامي امارت دې په ټول افغانستان باندې سلطه راوستله. دا ټول هغه شیان وه چې هغه لاسته راوړنې دي. د دې ماورا نور لاسته راوړنې جزئیات شته پکې کې که سړی وګوري په جزئیاتو باندې خبره وکړي. اسلامي نظام یې دلته راوستی، دا په کلیاتو کې دی. او که په جزئیاتو خبرې وکړي، مثلا دا دی په شمال کې ته چې ویني چې ډېر وخت داسې اوازې و انګازې به کېدلې چې یو واله راځي او په دغه باندې د داود په وخت کې دا یو پروګرام او دا جوړ سوی و، خو تر اوسه عملي سوی نه و. په شمال کې د امو العروض څخه واله راجلا کېږي او ډېرو خلکو ته به اوبه ورکړي او ډېرې مځکې به خړوبینې کړي. خو هغه هم د طالبانو شروع کړل و، تر اوسه پورې تر ډېره حده پورې تللې ده او خلک ډېره تمه ورته لري. او د دې ماورا د معدنو صنایع کې طالبانو ډېر پیشرفتي کړې ده چې البته اوسني حالاتو کې څه بندیزونه دي، دا هم د دوی یو خنډ واقع سوی دي. که دا نه وایي چې طالبانو به اوس ډېر کار کړی وای. دا ټول هغه شیان دي چې هغه لاسته راوړنې دي او په افغانستان کې د افغانستان خلک په دې باندې راضي دي او دا د افغانستان د آینده دپاره سبب د مستغني کېدو سبب یې ګرځي انشاءالله. د دغه نظام یا حکومت په وړاندې کومې مهمې ستونزې تاسې ګڼئ چې د دوی په مقابل کې جوړې سوي دي؟ نو دلته اوس دوه سیاست دي، یو خارجي سیاست دی او یو داخلي سیاست دی. که سړی وګورو موږ داخلي سیاست چې دی هغه موږ ته ډېر مهم دی چې هغه موږ ځکه چې هغه د خارجي سیاست لپاره یو مقدمه ده او د هغه دپاره موقوف علیه دی. نو خارجي سیاست چې دی هغه په داخلي سیاست باندې موقوفه دی. نو زموږ ستونزې که چیرې موږ په مملکت کې ولرو، خو البته دلته دوه رقمه ستونزې دي. یو هغه ستونزې دي چې د مملکت خلک ایجادوي، هغه نسته. یو هغه ستونزې چې موږ په مملکت کې لرو چې هغه خارجیان راته ایجادوي، چې هغه عدم رسمیت دی دلته په افغانستان کې. نو او که وګورو بعضې تحذیرات لکه د پیسو موضوع ده، د دې په ضمن کې نور ضمني تحذیرات هم شته، مثلا د تجار وتلو او د مسلکي سړي وتلو د افغانستان څخه، یا نور داسې یو سړی چې هغه یو څه پیسه لري د هغه وتل د افغانستان څخه، یا عام افغانان وتل د افغانستان څخه. دا د خارجیانو په ګټه دی چې دوی وایي موږ دا د افغانان راپسې راووتل او موږ په افغانستان کې داسې ګزاره کړې ده. یا د سبا د مخالفت لپاره دوی خلک باسي چې سبا دلته په مخالفت کې واقع سي یا واقع کې په مخالفت کې. دا هغه ستونزې دي چې موږ ته دغه کېږي.
چیرې آینده بیا یعنې موږ دپاره نه وي ښه. د دې دپاره لکه ما درته وویل یو خارجي سیاست یو داخلي سیاست یوه لویه ستونزه دام کېدلی سي نړیوال پرې انتقاد کوي او داخل کې افغانان هم د نجونو ښوونځیو ته تګ مسله. تاسو څو ورځې مخکې په خپل ټویټر لیکلي اوسئ دا مسله دې حل سي او اسلامي حکومت دې سنجیده اقدامات وکړي. دا سنجیده اقدامات به څنګه وي؟ زه خپله دونې وایم چې زه اوس هم په دې باندې یم چې هغه ستونزې چې هغه بین الافغاني وي هغه ته باید چې اول موږ خارجي بڼه ورنکړو یا نور څوک خارجي بڼه ورنکړي. یعنې که خارجیان خارجي بڼه ورکوي دا په افغانستان کې مداخله ده او که زموږ د افغانستان خلک د دې کوشش کوي چې دې خارجي بڼه ورکوي هغه زما فکر باندې ځان پردی کول دي. نو ښه خبره به دا وي چې دا بین الافغاني سي افغانان خپل په منځ کې حل کړي. دې حل سنجیده چې ما وویله چې ما سنجیده باید چې حل سي. غرض مې په دې کې دا دی چې هغه شیان چې په افغانستان کې د ښځو په اموراتو کې ضرورت ورته شته باید چې هغه د ښځو تعلیم په هغه باب باندې وسي او د هغه دپاره باید چې یو داسې یو لار جوړه سي یا مثلا د هغه داسې چوکاټ ورته جوړ سي چې هغه د اسلامي نظام ته تاوان ونه رسي او هغه یعنې اسلامي چوکاټ دی. ښځه په سطر کې تګ او په سطر کې راتګ او هلته د ښځو جلا تعلیم کول چې هغه نرنه وي استاده هم ښځه وي او مجمع هم د ښځو وي. دا ټوله سلسله په داسې رقم باندې دغه سي اعلان سي او نور تعلیم ته وده ورکول سي. نو په دې کې به زما فکر باندې هغه د خارجیانو چې دا د تعلیم موضوع دی په شکل د یو حربي مستعمله وي دا داسې نه دی چې دوی یوازې د دې د غمه مړه دي چې په افغانستان کې د ښځو تعلیم باید چې اوسي د افغانستان ښځې تعلیم یافته سي بلکې دوی یو حربه دلته مستعملوي هغه خپلو مطالبو ته ځان په دغه باندې رسوي چې د هغو د مطالبو څخه یوه شکل دا دی چې د افغانستان د ملت او د حکومت تر مابین دوی فاصله ایجاد کړي. نو زما فکر باندې دا خبرې ته د پای ټکي ایښول دا ضرور دی چې دا وسي چې نور بالا د دې دا موضوع قطع و قله سي دا به معلومه سي چې خارجیان زموږ سره بیا په دې باندې قناعت کوي په رسمیت مې پیژني که مې نه پیژني. آیا په هېواد کې مخالفتونه شته؟ دلته مخالفتونه په دوه قسمه دي. یو نظري مخالفتونه دي او یو ما فکر باندې عمیق مخالفتونه دي. عمیق مخالفتونه چې دي هغه د مقابلې سبب لري چې مقابله خلک وکړي یو د بل په مقابل کې ودرېږي یا د حکومت په مقابل کې یو څوک ودرېږي. او یو نظري مخالفتونه دي. نظري مخالفتونه چې دي هغه د امامانو ترمنځ هم راغلي دي او د مجتهدینو ترمنځ هم راغلي دي ځکه چې موږ تاسې وینو چې امامان یو امام خپل مذهب لري یا بل خپل مذهب لري خو هغه په اصولو کې نه دي هغه په فروعو کې دي ټوله. او دلته نظري مخالفتونه چې دي هغه موږ وینو په یو مدرسه کې هم وي د علماو ترمنځ مخالفت وي نو هغه سبب د دې نشي کېدلی چې هغه د امارت یا خراب شي. عملي مخالفتونو ته مې اشاره وکړه هغه ګورئ. نو زه عمیق مخالفتونه چې زه په عمیق باندې دغه کوم چې هغه سبب د دې کېدلی سي چې دلته امارت ته یو ډېره لویه ستونزه پیدا سي. زه فکر نه کوم چې هغه عمیق مخالفتونه چې هغه سبب د انفکاکو د جلاوالي کېږي هغه زما فکر باندې نشته دلته. صحیح. تاسو وایئ په ټویټر مو دا خبره کړې وله چې مخالفتونه دې په نورمالو حرکتونو بدل سي. یعنې وایئ چې د سیاسي ګوندونو شوراګانو ته د حق خبره کوئ که بل څه؟ نه هغه ما زه داسې وایم چې هغه ته زه تفصیل ورکوم هر وخت. مخالفتونه دي په نورمال دغه داسې کې هغه مخالفتونه چې د ملک د باندې زموږ افغانان وتلي دي مثلا خارجیان دې ته جوړوي چې دوی لکه تاسې یو څو شپې د مخه واورېده چې امریکایانو دا وویل چې موږ کېدای شي دې خلکو ته هلته دفترونه ورخلاص کړو. دفتر د دې لپاره نه خلاصېږي چې هغه یا خبرې وسي یا مسلط آمیز یو کار دې وسي. دفتر د دې لپاره دغه کېږي چې هغه امکانات ورکول سي اکمالات یې وسي هغه دلته په
افغانستان کې خپل عملیاتو جنگ شروع کړي، لکه مثلا مجاهدینو چې دفتر درلودي په پاکستان کې او د روسانو په وخت کې، یا طالبانو دفترونه درلود او په قطر کې دفتر او پاکستان کې و بل ځای او د مخالفتونه کول او اخو د اشغال صورت خو اوسنی حال د اشغال صورت نه دي. نو زه هم په دا اوسني حالاتو کې د افغانان دا یو افغانان دې اندازې ته رسېدلي چې دا واکو قوت نسته ورسره چې دوی د مخالفتونه په جنګ باندې سرته ورسوي. څنګه نورمال حرکتونه باندې دا مخالفتونه څنګه وضاحت تفصیل وکړم؟ نورمال حرکتونه چې مراد دا دي چې زه خپله هر وخت وایم چې په ملک کې دي یو اتفاق و اتحاد راسي، وحدت کې راسي. په وحدت کې هغه مخالفتونه ټول د منځه ځي. که اوس موږ راولاړ شو افغانان دا وکړو چې دا موږ درک کړې ده چې افغانستان درست 40 کاله په جنګ کې راغلی دي. هر سړی دی مثلا زخمی یا خپل یو سړی سوی یا د کوره زخمی ورکړي دي، د کور یې شهیدان ورکړي دي او بندي سوي دي، د کور یې بند ورکړي دي، 2 وارې هجرت کړي دي او 2 وارې جهاد کړي دي. دا په افغانانو کې دا ټول هغه خلک دي چې په 100 کې 95 کسانان یا دا ټوله کړي دي یا 2 کړي دي یا 3 ورته پیښ شوي دي، دا تشکیلوي. نو دا 95 کسانان چې دي هغه هر سړی دا وایي چې زه په افغانستان کې حق لرم، باید چې ماته د افغانستان کې حق راکول شي، یا مثلا د دې حق لرم چې مشوره را سره وشي، د دې حق لرم چې یو چوکۍ راکول شي، یا بل څه یا بل څه یا بل څه. نو زه خپله دا وایم چې د هر قوم خلک دي راوغوښتل شي، هغو ته دې وایي چې په داسې په قوم کې چې مخالفت ثبات خبره به وکړو. تاسو بهر کې د ځینو مخالفتونو ته اشاره وکړه، اوس هم په بهر کې ځینو ګوندونو اعلان کړی، هغوی اوس په افغانستان باندې تاثیر لري؟ هیڅ تاثیر نه لري. خو زه دا وایم چې په افغانستان کې دا تاثیر به داسې نشي چې دا تاثیر هر وخت د تاثیر وروسته پیدا کېږي، اول ولې نه وي. نو زه خپله دا وایم چې د دې دپاره چې تاثیر وروسته پیدا نشي، ضرور دا دی چې موږ د ټولو قومو خلک په هر کم چې دا د نورمال تعریف درته کوم، دا ولیدل شي او هغه ولاړ چې د خپل قوم راولي ورته ووایي چې نور په مخالفت کې څه کوې چې واقع چې ته کوم ملاحظه لري. که روسان راغلي وو خو مجاهدینو دا ملاحظه درلوده چې د روسانو په مقابل کې جنګېږو، که غربیان راغلي وو مجاهدینو دا ملاحظه درلوده چې په غربیانو په مقابل کې جنګېږو، دا اشغالګر دي. اما لیکن چې نن نه روسان سته نه بل ملک سته نه بل ملک سته، نو ته څه ملاحظه لري په افغانستان کې چې ته راولاړېږې جنګېږې دا قوم به ورسي. او علاوه پر دې باندې دې قومو ته دلته ځایونه ورکول شي، په شورا کې هم ځای ورکول شي، مثلا چې فرض که په وظیفو کې په دغه کې په تناسب د قوم دغه ورکول شي، وظیفې ورکول شي، کارونه ورکول شي. نو دلته به یو اتفاق و اتحاد راسي. یو لوی مثال یو د ایران درته وایم. ایران دا 40 کاله کېږي د ملایانو انقلاب هلته راغلی دي، هغو دا خپل انقلاب ساتلی دي. کومه غټې چوکیانې چې دي هغه په خپل لاس کې نیولي دي او نور چوکیان ته ملت دغه کړي دي، هغه ته پرېښي دي. خو که چیرې موږ دلته داسې وکړو چې دا مخالفتونه په قومو باندې په نورمال شکل لکه ما درته وویل چې خپل قومونه ورسي، ورته وایي چې څه ملاحظه لري، خو اوس د ملاحظې ځای نشته، راځه خپل وطن ته خپل ځای ته دې راسه. نو زما فکر باندې دغه نورمال شکل دی، جنګ به نه وي، بل څه به نه وي، دا د مخالفت به د منځه ولاړ شي. هغه صاحب تاسې دلته وایي په تېرو حکومتو باندې مو نیوکې مو کولې، غونډې مو کولې، اوس د افغانستان د ثبات لپاره تاسې څه طرحه ګورئ؟ پخوا مو شورا هم درلوده، ستاسو اوس طرحه د افغانستان د کړکېچ نه د وتلو لپاره څه ده؟ زه خپله دا خبره کومه ده چې په لنډه باندې دا وایم چې موږ په افغانستان کې 40 کاله جنګ تېر شوی دی، هغه ته په ډېر سپکه باندې ونه ګورو چې دا ډېر په ارامه باندې دا موضوع حل کېږي. دا 40 کاله چې دي هغه تعصبونه راغلي دي، عناد و حسد و بغض و هر څه چې دي هغه دلته په افغانستان کې د خلکو تر مابین دغه سوي دي، عداوتونه زیات سوي دي، جنګ عداوت زیاتوي. نو د دې لپاره ډېر کار پکار دی. ډېر کار یې دا دی، ما طرحه دا ده چې د هر قوم هغه خلک چې هغه په ښه صفاتو باندې موصوف خلک وي، هغه راغوښتل په علماو کې، مثلا په قومي سپین ږیرو کې، بانفوذ اشخاصو کې، هغه خلک چې هغه وطن دوست او دین دوسته خلک وي، هغه په حکومت کې داخلول او هغو ته واک و اختیار ورکول
دغه زما فکر باندې یو اتفاق او اتحاد راولي. نو دغه کې ما فکر باندې افغانستان متحد کیږي، یو افغانستان جوړیږي او په دې شکل په دغه طریقې کې ما فکر باندې جنگ او مخالفت هغه ټول د منځ ځي خنثی کیږي. دغه ته ضرورت شته. هیواد کې د کړکېچ د ختمولو لپاره د کومو لورو او څیرو اغیز مهم بولئ؟ دا اوس په افغانستان کې خلک معلوم دي، په دا 23 کاله جنګو کې خلک هم معلوم دي چې هغه شرپسنده وي او هغه خلک هم معلوم دي چې هغه اصلاح پسنده وي. نو زما فکر باندې اوس دې ته ضرورت شته چې هغه اصلاح پسنده خلک خصوصا د اسلام د پاره وي، هغه خلک ضرور دي چې هغه په هر قوم کې معلوم دي، هر قوم ته خپل خلک دوی ته معلوم دي او افغانانو ته معلوم دي. نو زما فکر باندې هغه ته ضرورت شته چې هغه دلته راشي او هغه خلک چې هغه د 23 کاله یو جهادي سلسله و چې د امریکایانو په مقابل کې د 20 کاله خلک جنګېدل او یا مثلا د روسانو په مقابل کې تر هغه د مخه جنګېدل، هغه مجاهدین و هغه خو مجاهدین وایي. اما لیکن په داخلي جنګو کې چې شر خوښوي او یا مثلا تر هغه وروسته دوی راغلي دي دغه دپاره په نو حکومتونو کې چې هغه خپل استفاده وکړي، خپل جیب ډکي و، ځایونه رانیولي دي. دغه خلک ماوره هغه خلک چې هغه مسلح خلک وي، ښه خلک وي، نو زما فکر باندې هغو ته ضرورت شته چې هغه په دغه حکومتونو کې داسې د ځینو څیرو نومونه اخیستلی شئ؟ یاره په اوسني حالات کې نه اخلم. ولې؟ نو دا تاوان کوي، اوس نه دي ښه چې اوس یو سړی واخلي لکه دا یعنې هر قوم کې ښه خلک شته، دغه ښه خبره ده. تاسو اسلامي امارت سره د کار سابقه هم لرئ. په دې وروستیو کې به ما اورېدلي وي چې سراج الدین حقاني د واک قدرت په انحصار خبره وکړه، ستانکزي صاحب څه موده مخکې د ښځو د حقونو په اړه نیوکې درلودې، د غراز حنفي صاحب هم تعلیم په برخه کې ځینې نیوکې درلودې. فکر کوئ د دغو طالبانو نیوکې پر چا دي؟ ما په فکر باندې اول که دا وګورو دا نیوکې چې دي هغه د اصلاح دپاره وي، چې دا واقعیت دی. زه خپل هم دا وایم، په هره مصاحبه کې دا وایم چې په افغانستان کې ډیرو خلکو ته ضرورت شته. اوس یعنې دا منحصر خلک یا محدود خلک یا داسې خلک چې هغه یو څوک کسانان وي، هغه په حکومت کې د کرزي په حکومت کې و هم دا تاسې ولده چې څو وزیران به سره بدل به کوله. د اشرف غني په وخت کې هم داسې و چې څو وزیران به سره والي و وزیر و دا به سره بدلوله او داسې نوي څیرې موږ نه لیدلې. او که طالبان اوس په دغه اوسني حالاتو کې طالبان هم دا شکل وکړي نو بیا به دوی د هغو خلکو په قدم روان وي، هغه به ښه نه وي. نو دا خلکو چې دا دغه کړي دي، خو تر اوسه پورې بیا زه خپله بیا زما نظر دا دی چې طالبان ته یو څه وخت کتل پکار دي، ځکه چې طالبان چې دي هغه تر اوسه پورې دوی په ډېرو مشکلاتو کې مبتلا دي. یو د خارجي مشکلات دي چې دوی ته ایجاد شوي دي، د عدم رسمیت خبره ده. دوم اقتصادي مشکلات دي چې دوی ته هغه د عدم رسمیت سره اقتصادي مشکلات هم دلته راغله دوی ته. او دریم د قدرت خلا و چې دلته په افغانستان کې د قدرت خلا منځته راغله. دا ټول هغه شیان دي چې دلته په افغانستان کې طالبان یې مصروف کړه د دې څه چې هغه نور کارونه دوی وکړي. نو زه خپله وایم که د طالبانو ته خپله دا خبره کوم چې دوی باید چې کوشش ته دې وکړي چې په هر طبقه او په هر چا کې یو څوک د دا سره ملګري کړي او دا به دا سبب د دې نه ولیږي چې سبب د اختلاف به نه ولیږي او سبب د افغانستان کې د برخورد به نه ولیږي او قومونه به راځي سي او خلک به راځي سي او اتحاد او اتفاق به راسي. او دا واقعیت خبره ده که موږ په دې ملک کې متحد سو او یو موټی سو په دې ملک کې د خارجیانو د دسیسو څخه خلاص سو او که چیرې موږ په دې ملک کې متحد سو او په هغه صورت کې به زموږ داخلي سیاست به ثابت سي او د داخلي سیاست باندې خارجي سیاست موقوفه دي. خارجي سیاست به هم یعنې د هغه تبع دي د داخلي سیاست، خارجي سیاست به هم جوړ شي. په دغه وخت کې به موږ تعامل یعنې اوس وګورو اوس په اوسني صورت کې به موږ خارجیان ته زاري کوو چې زموږ سره تعامل وکړي، په هغه صورت کې به خارجیان زموږ سره تعامل کوي. نو دا ټول شیان پکې شته. په وروستۍ کې یوه لنډه پوښتنه، تاسو ولې له اوسني حکومت سره نه یاست؟
مر خو یو خو زه خپله مر دا د مخه چې د خلاصون شورا جوړه کړله مر دا سره وویله چې 3 شیان مو وضع کړه اول وارې یو د هغسې مې دا وضع کړه چې مر به چوکۍ یو وخت د وختو سره یعنې که دا حکومت ګر سره زموږ په لاس باندې راسي مر به چوکۍ نه غواړو نو زه خپله تر اوسه پورې په هغه خبره باندې ولاړ یم تر اوسه که اوس ماته هغه چوکۍ راکوي زه خپله د هغه چوکۍ غوښتونکی نه یم او نه قبلوم دا درته اما لیکن په دې باندې یم چې طالبان باید چې نور خلک چې نسته پکښې کې هغه باید چې د خلکو دغه نه کړي اوس خلک په دې باندې ځان ته یو دلیل جوړوي ډېر ځای اوس ابل ورځې په یو ټلویزیون کې امریکا په ټلویزیون کې دا دغه و چې مولوي سید اکبر هغه او ضعیف صاحب او متوکل اخوند او پلانکی ور په دغه حکومت کې نسته یعنې دا د حکومت د ناکامۍ دپاره بعضې خبرې کوي نو زه وایم دغه خبرې دي د خبرو ته د طالبان زمینه نه برابروي هغه کارونه چې سړی واقعیت ته وګوري ضعیف کړي دي هغه په ډېرو خلکو کې چا نه دي کړي زه دا یو د کومتنامو دغه چې د انځور چې د جوړ کړي د امریکایانو ماته دغه کړې ده دغه کارونه چې زموږ په شورا کې خلکو کړي دي ډېرو خلکو نه دي کړي دغسې په ابل کې یعنې خوښ یاستې بیرون کار وکړي نو خبره به دا وي چې هغه خلک چې هغه ډېر مؤثر خلک وي هر څوک چې وي دا یو مثال دا تا پوښتنه وکړو نو ما دا مثال ووایه هغه خلک چې هغه ډېر مؤثر خلک وي په ملک کې لکه مخکې چې ما وویله هغه خلک د ځان سره ملګري سي هغه د دوی سره وي ډېره زیاته مننه مهرباني پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره